Wake up to reality. بله مسله دا راووته چې دا ګورې جهالت دی د بازو د هغوی دا مطلب دی دا روژې چې موږ په دې ورځ نیسو نو دا ورځ د حسین رضی الله عنه د شهادت ده نو حسین رضی الله عنه خو د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه څو کاله بعد شهید شوی دی معلوم دی که نه دی په مسله ورسېدې موږ دا روژې نیسو د عاشورا د ولې رسول وسلم موږ ته ویلي دي ځکه چې په دې ورځ الله فرعون تباه کړی بني اسرائیل ته نجات میلاو شي نو که بل فرض د حسین رضی الله عنه د شهادت دپاره شي نو بیا خو په کار و چې رسول وسلم موږ ته ویلی وی او حسین رضی الله شهید شوی نه دی او نه هغه د رسول وسلم د مخکې نه څه پیشنګویي د دې روژې کړي چې تاسو به روژې نیسئ نو داسې د بعضو د شیعګانو نه او یا د روافظو نه دا کیسې زده کړي په دې ورځ باندې شربتونه تقسیمول په دې ورځ رانجه لګول په دې ورځ ماتمونه کول دا ټول حرام دي ټول حرام دي دا ماتمونه ورځ نه په دې ورځ خاص عبادت هغه کوم یو دی روژه ده بس که ته په نورو ورځو کې څه عبادت کوې او په دې ورځ کې څه خبره نه ده ته نورو ورځو صدقې ورکوې په دې ورځ کې ته نورو ورځ تلاوت کې دلته هم خو په دې ورځ خاص عبادت صرف روژه ده او چې نیت هم دی چې دا زه شکر د الله ادا کوم دا نه چې حسین رضی الله دپاره او شیعګانو سره ملګری کېږم او غم نه دا د دې دپاره نه ده الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د دې روژې د نیو او الله رب العزت دې موږ د هر غم او مصیبت او عذاب نه وساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد